سوي چې سکال چې روزه د نور احوال څنګه دي خلکو په روزه کې د ګرانۍ نه پریاد کو د ځل ګرانی شته که څنګه یاره ګرانی خو ټماټر پیاز ځان شي دي خو نور ګرانی د کوړو بیا ګران شو پس لاړو اوس په 300 ده چې مڼه په 1.5 سل اوس په 300 ده امرود به مونږ خرڅول په سل 1.5 سل اوس خرڅو په 2.5 سل 300 روزه کې د 300 روپونه شروع شو ده یو ورځ چې زګي سالم په 3800 ده سبا له چې عالم په 2 مروجه هغه په 3900 ده په 3 مروجه چې عالم په 4000 ده نن چې عالم په 4300 ده کراچی الیکټریک سٹور د طرفه تا ته دغه انعام مبارک بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو کتونکو حبیب الله همدردم د پروګرام د روزه مازیګره یو ځل بیا تاسو سره په دغه پروګرام کې مخاطب یو دغه پروګرام نن بېدرې ته موږ راوړی او د 13 کال نه دا ځل چې کوم زموږ د روزې مازدیګری دی هغه به لږ چینج وي او په هغې کې به دا چې موږ به پکې 2 سوالونه کوو او په 2 سوالونو باندې به 2 انعامات هم ورکوو دغه به هم تاسو سره شریکوو او دغه چې کوم د بېدرې سیمې خلک دی د دې سره به خبرې اترې کوو د روزې حوالې سره بیا آیا شاته څه مسله شته نشته دلته د مختلف سیزونو ریټونه څنګه دي دلته د روزې ماحول څنګه روان دی په دې هر څه به خبرې اترې کوو د دغه خلکو سره به هم خبرې اترې کوو دغه به تاسو سره شریکوو موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم سلام ورور مې صبر راته وایي روزه دې څنګه روانه ده ډېره ښکلې روانه ده ماشاءالله ډېره ښایسته روژه روانه ده نه وږی کېږي که تږی کېږي نه وږی کېږم او نه تږی کېږم یاره شکر مې ده خو لږه اوس برابر یم چې ته نه وږی شوې او نه تږی شوې دا به څنګه روزې زه خو هم وږی کېږم ماشاءالله وږی کېږم نو برابر یم سیټ یم بخیر انشاءالله بالکل برابر یم او نور څه وایي چې سکال چې روزه د نور احوال څنګه دي خلکو په روزه کې د ګرانۍ نه پریاد کو دا ځل ګرانی شته که څنګه یاره ګرانی خو ټماټر پیاز ځان شي دي خو نور ګرانی د کوړو بیا ګران شو پس لاړو وړه ګران شو او غریبانان خلک خو دغه د صحیح خبر چې لږ دغه نو سهولت نو ښه خوشحاله وي چې شی ورته ګران شي نو خو بیا خامخا ګراني شي نو هر سړی پریشانه شي فروټ څنګه دي دا ځل یاره فروټ خو ښه دي برابر دي ګزاره کوي ګران نه دي یاره لږ ډېر خو ګران دي خو بیا هم په هر حال باندې ښه دي خو لکه د وړو نه پریاد د ورو پریاد ځکه چې وړو ګران دي نو په خپله پریاد السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه نوم راته ووایه فرمان علي فرمان علي دی بېدرې او د دې بېدرې ټاټ یم روزه څنګه روانه ده روژه ماشاءالله ډېره ښکلې ده څه کال پکې څوک فریاد نه کوي چې ګراني ده که نه شته ګراني خو شته خو بس څوک داسې غوږ نشي کولی که نه الله یې وله پیدا کوي نو نور په ګرانۍ دغه دی څوک څه نشي کولی که نه او دې روزه کې څنګه موسم حوالې سره بس ماشاءالله ډېر ښایسته دی نن ښه دی ډېر ښایسته دی سبا باران یې پکې میللی او نو باران کې او یخ کې به ګرانۍ که څنګه روزه نه ماشاءالله ښه ده یخ کې به هم ښه ده ماشاءالله روزه خو وخت ښکلی روان دی ډېره مزیداره ډېره مشره صبر راته وایي روزه دې څنګه روانه ده ډېره شکر دی الحمدلله ډېره ښکلې مو روانه ده او ډېره ښه روانه ده نه او خلک پکې څه کال پریشان نه دی ګراني شته که نشته نو د ګرانۍ به څه ووایو او نور هېڅ پریشاني نشته د ګرانۍ خو ټول دنیا ته خبر ده نو موږ به څه ووایو نه نه د روزه کې لکه 13 روزه او دې روزه کې فرق شته په سیزونو په نرخونو یاره شته فرق خو خامخا پکې دی ګران دی جی او 13 کال په نسبت ګراني شته ډېره زیاته ده جی ډېره زیاته او خلک وایي د فروټو والا دار څه ګران کړي دي خبره کې څه رښتینوالی نه دا خو هر سړي ته پته ده مونږ خو نه دي ګران کړي ده ښکتې نه ګران دي منډی نه ډېر زیات ګران دي ښکتې نه ډېر ګران راځي نه 13 کال هم تا به دغه فروټ خرڅول او که نه خو زمونږ تقریبا 10-12 کاله وشو مونږ دلته کې دا فروټ خرڅو مخکې کې کار ډېر زیات توله او ډېره مزه به یې کوله فروټ په ډېر زیات خرڅېدو 13 کال او د 10 کال په نسبت باندې ریټ کې څومره فرق دی لکه لږ راته ووایه ډېر فرق دی مڼه اوس دا په 300 ده مالټه پکې هم په 3-3.5 ده کینو په 200 2.5 300 سټابري 500 600 ریټونه ډېر زیات تیز دي 13 کال په نسبت زیات دي ډېر زیات دي تقریبا نیم په نیمه زیات دي یعنې که دا په 1.5 سل ونه اوس په 300 دی اوس په 300 ده چې مڼه په 1.5 سل اوس په 300 ده امرود به مونږ خرڅول په سل 1.5 سل اوس خرڅو په 2.5 300 ریټونه ډېر زیات تیز دي مهنګایي ده خلک ډېر زیات دا ویلی شو چې څه کال روزه کې فروټ ښه پول ګران دي پول ګران دي خرڅ ډېر زیات کم دی چې نور کله به لکه مطلب دا دی د 100,000 خرڅېدو نو اوس نن سبا چې دی په څه کال په روژه کې د 15,000 روپو خرڅېږي ریټ ډېر زیات دی څوک نشي اخیستی او جی جی کتونکو څنګه چې تاسو ته پته را موږ په شروع کې ویلي چې موږ به د کراچي الیکټریک د طرفه په دغه پروګرام کې د انعاماتو سلسله هم د 2 انعامو موږ ورکو په بعضې پروګرام کې به 3 په بعضې کې 4 نن اولنی پروګرام دی 2 انعامو به ورکو دا کم لایټ چې دی اوساکا دا بهترین لایټ صرف په یو سوال باندې دی او سوال دا دی چې روژې ته په عربۍ کې څه وایي یو روژه دویم دا چې د روژې د فرضیت آیات د قرآن شریف په کومه سپاره کې دی مالا پکې سره دي کې یو دا ګران وي 2 سوالونه ګران دي دواړه ګران دي او کنه
د قرآن شریف هغه آیات ووایه چې په هغې کې د روژې فرضیت شوی دی د قرآن شریف په کومه پاره کې دی؟ په دویمه سپاره کې دی. دویمه سپاره کې دی بالکل. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جواب درست د کراچي الکټریک د پاره دغه ملګري ته د قرآن شریف په دویمه پاره کې په سورة البقره کې آیات نمبر 185-84 دی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دا تا ډېر ډېر مبارک. دا یاره روژه دې څنګه روانه ده؟ ډېره ښکلې الحمدلله ډېره مزناکه. روژه کې څه شی یعنې تږی کېږي ډېر که وږی کېږي رښتیا وایه؟ دا خو نه د تندې ده نه د لوږې ده ډېره ښایسته روژه ده. نو ډېره ښکلې روژه ده. ډېره ښایسته روژه ده. او ماښام چې روژه ماته کوي اکثر روژه ماته په څه کوي؟ په کجوره او په اوبو په ګوټ. سوال تا ته دا دی چې روژې ته په عربۍ کې سوی نمبر 1 او روژه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قیا د هجرت نه پس روژه کله چې دی پره شو دا سویم کالو د هجرت په دې فکر کار ونه کو. په دواړو ونه کو. وده کوله. څه به راته وایې چې روژه دې څنګه روانه ده؟ اول خو روژه خو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مننه چې تاسو دلته رالی او د روژې په هکله خو به زه دا ووایم چې روژه ماشاءالله ښه ډېره ښه ښکلې مزیداره را روانه ده او ډېره ښکلې تېرېږي. بل زموږ د مټې ایسي صاحب راغلی نو موږ له د ګوندل په شان پراز ګوندل په شان کسان نور هم پکار دي. بل دا دی هغه که راشي هغه تعاون کوي هغه تپوس کوي یاره غوښه په 100 کیلو ده دلته کې ورته چې سړي په 1000 اخیستې دی قرآن خورو ما په 850 اخیستې ده. لول خو مین خبره ده چې غلطي زموږ د عوام په خپله ده. دا غلطي زموږ نه په ایسي ده نه په دوکاندار نه په بل څه ده. بلکې زه ووایم لکه ایسي راشي نو د ټولو نه کمزوری دوکاندار دی ټارګټ کوي. د ټولو نه کمزوری دوکاندار راوچتی وایي ته شی تا نرخنامه نه ده لګولې ته شی ګران ورکې. آیا دی په غټ سرمایهدار پسې نه ځي دی په غټ کس پسې نه ځي چې آیا دا شی راځي د کم ځای نه او دا میلاویږي د دوکاندار ته پسو. که دا دوکاندار د غوړو په ډبه کې 500 روپۍ ګټي نه دی ډاري کوړي جیل ته بندوي خو آیا دا ډیلر چې په دې ډبه کې 200 روپۍ ګټي نه دغه ډیلر یو ورځ جرمانه نه کوي او نه دا ډیلر یو ورځ بوت ووی نه. ځکه د ګیس په عقله باندې ووایم په روژه کې د غریب سړي چې دی هغه ټماټر کلي د خدای تعالی عجز دی ابه په دې باندې محنت کوي نو ټماټر د هغه نه په 500 روپۍ دړۍ په منډای کې اخیسته کېږي. دلته چې عوام ته راځي په 200 روپۍ دړۍ خرڅېږي. خو که موږ د نور شي تپوس وکړو نو چې کم شی د غریب د حد نه محدود اخوا دی او د غریب د لاس نه بهر دی نو د هغه شي څوک تپوس نه کوي. خو موږ تپوس د هغه شي کوو چې کم د غریب په لاس کې دی. نو د غریب په لاس کې چې کم شی موږ د هغې تپوس کوو چې آیا دا ته ولې ګرانه آیا دا غریب به آخر کوي څه او دا غریب به ځي چېرته. نه نو ته خبره تا وکړه چې یاره حسن پراز ګوندل چې څنګه د غوښې لپاره چې دی هغه چاپې وغیره وایي دغسې چې کوم د وړو غټ غټ میلونه دي یا د هغې ستاسو چې کومه خبره کوئ یعنې د سرمایهدارو یا د چینۍ غټ ډیلرز دي یا چې هغه کم منافخور دي هغو ته به لګام څوک اچوي د هغې د لګام څوک نو د هغو لګام خو دغه خبره ده چې د ایسي صاحب په نوټس کې زه دا راولم چې ایسي صاحب تاسو ډېر ښه اقدام اخیستی دی. تاسو چې دی کم قصابان چې وو نو قصاب طبقه چې څومره ده هغوی غوښه نه ورکو نو نه به یې ورکوله دا خلک به لاړ په خپو کې به ورته بیا پروت وو یاره موږ له غوښه راکوه په 1000 نو په 1200 راکوه خو ته یې راکوه. نو هغه پراز احمد ګوندل صاحب داسې کار وکړو چې غوښه په 850 ده او په 850 میلاویږي. نو دا ته زه دا یو ریکویسټ کوم چې پراز ګوندل صاحب ته یو حمایت وکړه راوځه لږه مهرباني وکړه موږ د سر شا په شا ولاړ یو او دې ډیلرانو ته لاس واچوه دې غټو ډیلرانو ته لاس واچوه د دې نه تپوس وکړه. نن که موږ تپوس وکړو ګیس راځي په روژه کې د 3700 روپو نه شروع شوی دی یو ورځ چې زه ګیس الم په 3800 دی سبا چې عالم په دویمه روژه هغه په 3900 دی په دریمه روژه چې عالم په 4000 دی نن چې عالم په 4300 دی. نو آیا ته دغه ځای کې تا ته پلانټونه دي ته راوځه د دې پلانټونو والا د دې مخنیوی وکړه. یوازې غریب سړی نه ده چې ټماټر پسو دی او پیاز پسو دی د دې نه واوړه لږ د ډیلر نه هم تپوس وکړه چې ډیلر شی پسو ورکوي او دی راوړي پسو. پروګرام د روژې مازدیګري کې د کراچي الکټریک د طرفه یو انعام زموږ سره پاتې دی په یو سوال باندې یو اوساکا لایټ. ملګري سوال دا دی چې د روژې حوالې سره د روژې د فرضیت مقصد په قرآن شریف کې چې بیان شوی دی ټیک ده یو او یو د روژې عامه فلسفه ستا په نظر کې روژه چې پره شوې ده د الله طرفه نو د دې څه مقصد کیدی شي دواړه راته ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. روژه خو جي ډېره برکتي میاشت ده د خیره سره او دغه یې دا دی چې یاره د صبر میاشت ده د دغه میاشت ده د په ځان به تکلیف تیرې لکه برداشت میاشت ده. زما سوال بل دی سوال دا دی چې قرآن شریف کې چې د روژې د فرضیت مقصد ویل دی روژه ولې پره شو ده هغې کې هغه څه دی دغه راته پته نشته. قرآن شریف کې روژه پره شوې ده مقصد یې څه دی؟
د دې مقصد دا دی چې آیات کې آیات ترجمه بالکل او د دې مقصد دا دی چې یار د انسان په دې زړه کې د الله تعالی نه یره راشي. تقوا قرآن شریف کې آیات ته په سوسایټي کې اجتماعي طور څه پیدا کوي یار نو د دې خو ډېرې د دې نه خو ډېر خبره کومه کېږي اهم خبر دا چې لکه ما خو تاسو اول مو چې یار د لکه تاسو د لوږې د غریب د لوږې احساس وشي. دغه یو مقصد دی. قرآن شریف کې ذکر د تقوا دی او دویم فلسفه دا ده چې روزه چې ده هغه پر شوی د دې لپاره ده چې د بل وږي او د تږي د لوږې او د تندې احساس وشي. کراچي الکتریک سٹور د طرفه تاسو دغه انعام مبارک. جی کتونکو دا زمونږ نننی پروګرام د روزې مازدیګری او دا زمونږ لمبې پروګرام چې دغه د بیدرۍ یخ کوی ته راوړی او دغه خلکو خبرې اترې تاسو واورېدې د هغې سره سره کم ملګرو ته چې انعامات میلاو شو د کراچي الکتریک سټور د طرف نه هغې ته دغه لایټونو انعامات هم میلاو شو. دغه ټولو خلکو په وینا پکار ده چې په دغه روزې چې کوم مقصد دی د الله له طرفه چې په انسان کې تقوا راشي د بل د لوږې او د تندې احساس وشي دا د ثوابونو د ګټلو میاشت ده دا برکتي میاشت ده او په دغه میاشت کې چې څومره هم کېدی شي انسان ځان الله ته نږدې کړي او د انسان ګناهونه معاف شي هم دغه روزې د برکته پکار دی چې موږ دغه د ګران پروشۍ نه او دغسې د نور هغه کارونه چې هغه مکروهات دي د هغې نه ځان وساتو کم از کم په روژه کې د الله تعالی رب العزت ته خوشحالولو د هغې د رضا کولو د هغه د رضا کولو چې د هغه کارونه وکړو. هم د دې سره زموږ د دغه ننني پروګرام وخت خپل پای ته رسي. سبا به یو ځل بیا د نوي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې د یو نوي کلي سره حاضرېږو. تر هغې پورې خپل کوربه حبیب الله همدرد او کیمرمین عبدالله خان ته ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان.